کله چې یو بیمار ویني، یو مصیبت زده ویني، یو تکلیف والا ویني چې هغه باندې تکلیف دی، بیماری دی، یو امتحان پرې راغلی دی، داسې نور مشکلات والا ویني، نو په دې وخت یو عظیمه دعا د الله پیغمبر موږ ته ښودلې ده. او دغه دعا چې دی ویله فایده به هم ته واوري چې په آخره کې به وي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي و چا چې یو تکلیف والا ولیده، هغه په امتحان کې مبتلا شوی دی، د الله امتحان پرې راغلی دی، او داسې ویل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا چې چا ویله نو عوفي من ذلك البلاء، دغه بیماری به تا ته تر مرګه پورې رانشي. سبحان الله، دغه تکلیف به تا ته تر مرګه پورې رانشي. دا څومره مهمه دعا ده، دا زموږ دپاره یادول پکار دي. باید چې هر بیماری والا موږ وینو، هر تکلیف والا موږ وینو، که هغه وړوکی وي که غټ وي، د الله دا ذکر موږ بیان کړو. معنا او مقصد یې دا دی الله پاک تعالی حمد دی چې تا دا تکلیف ماته نه دی راکړی، زه دې نه ایستلی یم، په ډېرو خلکو دې زه غوره کړی یم. او د الله حمد چې دا که الله ته ناراضي کېږي، حمد ډېرې فایدې دي. نو باید دا ذکر زموږ نه هېر نه شي.